زما ژوندانه چې سړی د شپې توشي نو د اشتو شي ونېکبختي یو خو دې دا مونځ دونه اوږد که باران راکې شوي دی چرګان په کوډګۍ کې بند که څه پیلیان دې په ځان راوستي ماشوم خو نه چې ته ته ژاړې هغه مونځ دې پوره نه کړم بس خو ته یو مونځونه دي خدای خبر چې ته تواب په ځای خیرې کوي او که نه کور دې سم نه میردین جومات دی سپېرې سیلې پرې الوتې دي زما کور درته سپېره ښکاري خواره که زه نه وې نو د سپو د خوراک شوی به وې زما دره د څه کمې دی اوزګار راته په کټ کې ناست دی یو کار کوه مامې نو خو د بیبي او د داجي د جنګونه نه ختمېږي سم د کشمیر جنګ یې دې راښکڼی دی او چې کور ته راځم نو د دوی مجه ګڼئ او چې کور ته راځم نو د دوی مجه ګڼئ وسنډه دې خوا راشه چېرته تللی وې ته نه سمېږي بیا میلې ته تللی وې و مورې تا ته څه پته ده زما چرګ نن بیا جنګ ګټلی دی ته به د کمې پورې داسې خوشې تشو پسې ګرځې څه کار کسب شروع که ما نه غواړې د کار چل نه راځي ښه او ما ته به د کار خبرې نه کې په دې زه خفه کېږم بیا یا خدایه پاکه پلار یې د زوی نه زیات دی او زوی د پلار نه زیات دی ما دې خدای ستاسو د دواړو نه خلاصه کړي سمه مرچکې ده ته داسې نه دی ګورې وځه یا خدایه پاکه په دې کور کې زما څوک هم نه مني خو زما هغه خبره که نه وایي چې د شپېتو شي نو د شپېتو شي نو د هیشتو شي ګوریا د بغبینو خبرې هغه به څنګه ولګي دا به څه چل کېږي زموږ مسجد ته چې سلو او د ورانشاه کاکړنې فلوس خامخا واده کوي او کنه شیریا سپېګا چې د واده خبرې ته وګو شوي که نه او الله طبیعت مې ډېر خراب دی ستاسو خیال دی چې بغبیلر خان واده وکړي او بیا د ښځې نه رووځي په ایمان چې به مونږ به خاورې انبار شي خاورې او خاورې به مو خوراک شي او د هغوی تورزین زوی له خدای پاک مریض پرې ورکړي او بیا د نن سبا ښځې خاوندانو په پښو کې بیړۍ شي او بیړۍ او که یو ځل یې په تورزن باندې سترګې راوباسلې که نه په ایماندارۍ پوړې به یې شلولي او په کوڅو کې سر پناه کړی همدغسې ده اشنا خو چل راته ښایه خو دا سمې مو د ګوتو نه ووته په خدای شته کومو څوک حجرې ته هم پرېږدي دغه زه به حیران یم که نه چې د دې بې نشي سرونو سره بیا څه کوو او چې په بنده کې نشه نه وي که نه نو لشه هم پکې نه وي او بې نشي مې خو سړی لوړ دی لوړ او که نه بیا به دې زموږ د بغبیلان جوړ شي ښه چاره یې د وخت ملنګانو دا څه خولې مو چینګې کړې دي ټوله اجرم په مخ اخیستې دا داسې چې خان دی سیدګیره که خبر شوې زموږ په حال به تاله هم جګړه درشي د ورانشاه کاکا بغبیلن نه واده کوي او د واده خبره خو یې ونه شروع کړې ده ښه خبرې او بیا هم تپوس نه کوې ستا هم خندا شو سړیه زه خو په دې ونه رسېدم چې د ورانشاه کاکا خپل زوی له واده کوي نو دا ستاسو په کور ولې د ویر ناري صفا خبره ده سیدګیره چې ښځه وکړي د خپلې رضا خاوند به شي نو بیا زمونږ چېرته مني پرېږده سړیه خپله خوښه دی دا څوک پرېږدي هیله به د ښځو د لوبو شي او ما کورې به په تش میدان باندې پاتې شي کمه کړو تاسو په دومره خبره پوه نه شئ
کوچ په مچا مشرونه جوړ کړي دي واده کې به تاسو پیدا ده راغله تاسو چې د خپل کور مالک شي ایله به د بوډا د حکمونو نه خلاص شي بیا ستاسو خوښه ده چې څه ورسره کوئ نو کوئ ورسره الله دې ایمان نصیب کا سید میرا الوتې مرغۍ دې لاسو ته راوسته په کلاره کې نه شیریا کو یو ځلې ښځه په سترګو ولیدله نو بیا به نه ته په سترګو وینې او نه زه او دا نن سبا نه جینکیر ته نه دي معلومې که په خپلو دامونو کې راګیر کو نو قسم مې په خدای تعالی ووایي کو د کوره بارم نه وځي بار د راتلو غچل به ترې نه هېرږي یارانو انخلې ما ډېره ښه مشوره ده نه درکو چې نه به سیخ وسوځي او نه کباب یارانو واده ته یې غاړه کېږدئ بلکې د غاړې نه یې راونیسئ او واده ته یې مجبوره کړئ خو جینۍ والا بدرنګه وګورئ داسې بدرنګه چې کور ته ورځي او مخ ته یې ګوري او په تاسو پسې واپس را منډې وهي والله سید میرا کمال دی وکړو کمال کا کمالونه کمکلو زما په خبره عمل وکړې ځکه چې په دې کې ستاسو د دواړو جانانو فایده ده او دوست ورغم چې باید اوبه راکړئ خو سید میرا یار دا دومره بدرنګه دا یې ورنه چېرته وګورو تاسو هسې اوسګار یې هم لور د کوره او هم زوم د کوره ما خو دله مشوره درکړه اوس ستاسو خوښه ده چې څه ورسره کوئ ستاسو خوښه ده دا نسوار مو واخلئ زه تا نه کړو کمک رسولیا تا ذکرې د ناجي نحضره به لور دې په خیال کې نه ده سړی به نه یم والله شیریا خدای سم بغبیلن نه پیدا کړې ده په ایمان سمه ده خاپیرې لور ده د خاپیرې صوفیا کموخو او د لولي په شانتې سترګې پاڼه پوزه او د سوباڼي په شان باندې چکه باندې چکه او دنیا یو بله واوره په دې به د بغبیله مور همدا ډېر نازایي وایي چې مشران دي که نه هغه دولت پورې او بله کورنۍ ډېره جوړه کورنۍ ده او کور ته باقي دي که نه د بغبیلن نه باقي نو ښه ده ځوانه راځه چې ځو چېرته بغبیلن ته وګورو راځه یا خدای پاکه په دې کور کې زم څو خیال نه ساتي و مسکینې یو ګیلاس اوبه راوړه چپ شه یو دې د دې بختي خدای بیخ وباسي دا چرګانې راته په کور کې نریشه په کور کې ساتلي دي و مسکینې په کم ګوټ نه ننوتې اوبه راوړه تندې دې مړ کړلمه والا سکورې شي څه چغې دې جوړې کړې دي زم چې د لالا کره مې لاړه شم هغه راته هر وخت وایي چې راځه کښېنه خپل لمونځ اودس کوه او وریجې او غوړي خوره زه مړی بکینه رالم مې خوره ستا هغه روش عدله هغه روش عالم دی وریجې غوړي سله د لږې نه به دې مړه کي روجې به در باندې ونیسي او ایمان به دې روزي کي ځه پاسه شاتوله وای ډوبه شومه اوس مې په دې سپین سر د کوره شړې ولې دا کور سستا دی دا دې راپسې دادا په پخو کاغذونو کې لیکلی دی زه خو شکي راته په کور دیره شوې یې پلار د زوی نه د پاسه دی او زوی د پلار نه څو ځله مې درته وویل چې ښځه والا راوله زه د اوس د خدمتونو نوره نه یم زه مړې زما په دې کې څه ګناه ده دې واده ته راځه که او داسې راګانې خو میندې د زامنو سره کوي ما ته خبرې کې وای خدایا زما د خوارې کو دومره ښه بخ وې نو بخبیلن به یې ولې را په غاړه تو هغه د واده د نوم نه داسې یېرېږي لکه جنګلی چې بوځي د میمیو د ناجي خو مې بیا جنګ دی چې هغه مې لا کومه وځي چې زه مې کور ته راځم او دوی دواړه یو بل سره په مینه خبرې وکړي چې کله راځم نو دوی به جګړې چې کله راځم نو دوی به جګړې یو خو د خدای د دې چرګانو بیخ وباسي
هر وخت شور جوړ کړي چې د سوګاري به وکېږي. راځه سنډا ته مې پې نه ویشتې نور به م راته لا غټېږي. وموی زما خوږې مورې تا ته خو پته ده که نه چې زه یو د خدای پاک نه یارېږم او بل تا نه یارېږم. ولې زه د بل چا نه نه یارېږم. او مورې ما یو خبره کوله چې ته یو 10 روپۍ راکړه ماله. سټکوریا ته په 10 روپو سکې ولې پرون چې دې اغستې وې هغه دې څه کړې؟ 10 روپۍ ولې واده به کوې څه؟ نه دادا هغه توري دي رانه غواړي. هغه چې زه ستاسې نه پوه شم توري دي ولې ته د باچا زوی څه ولې د پلار د خزانې لیدلې څه ولې د همسا او د ملا د اختر پې ولې ووه وله وای سړیا دا پتا ده چا وشوه په ځوان زلمي زوی څوک لاس وشتی. بختیا ځان دې په هغه لوکرانو وخوړو د دې خوارو خوشحمارو نه کلار شه د ګل په شانتې ناوې به دله راولم. وای مورې ما ته به د واده خبرې نه کوې ښه. تا ته ما څو ځله ویلي دي چې زما د واده د نوم نه نفرت کوي. ما سره به دا ظلم ګورې نه کوې. زه واده نه کوم ښه. او دوت ګپې دا مخ چې دا ګغه دې سور شي دې خو داسې واده ته نه تیارېږي. ولکه زه دې پویه کوم آشنا خیر دې واده ته غاړه کېښوده که نه؟ یارانو زه مې درته ووایم دادا مې په مخونو مړ کړم او دومره ووهلم که نه چې په کور کې مې ځای نه و. او دادا مې راته ویل که نه سید میرا چې که د واده نه دې انکار وکړو او بې مرګه مې پرېښودې که نه توریا نو زما نوم به دوران شاه دی. دوران شاه بخبرین دوران شاه کاکا ښه وي که نه بله خبره خو ورته نه ده کړې او واده خو ډېر ښه شی دی بد کار خو نه دی. بد نه دی خو ښه به هم ورته نه وی ځکه چې سړی د خپلو یارانو دوستانو د ګرځېدو نه م وباسي او په کلي کې د هغې غم ښادو نه مړه وځي ځکه چې واده د سړي نه سړیتوب وباسي. پرېږده توریا زموږ یار دا خلکو کې مه اچوه زموږ په هغه دومره باور شته چې خپل سر به ورکړي او خو موږ نه شي پرېښودی څنګه بخبیلن ده. د دې خبرې هم مه کوې شیرې او توریا دا واده خو هسې د مور او پلار زړه ساتلو دپاره کوم. لیونی خو نه یم چې د واده دپاره خپل زړو یارانو سره پرېږدم. مرګ دې نه وي اشنا چې کله مې ستا د خادې اورېدلي که نه ته په خدای یقین وکړه که ټکې خوب مې کړی او دا داسې کړې چې په ټول کور مې اختر راغی او د تاوس مو د اوس نه منګیرې ایښولي دي او ستا د واده سندرې وایي. د صلاح خبره دا د بخبیلن خانه چې واده به کې خو کور به زموږ د خوښي. چې ستاسو خوښه مو کې نه که نه نو شهزادګۍ به مې هم خوښه نه شي. او توري او شیریا مور او پلار ته مې پرېنږدی که نه نو نه خدای خو چې په بنا به مې واړي داسې بدرنګه جینۍ به رانه اغوي وکړي که نه چې بیا مې راباندې دا مخ بدلېږي. بلنده خوره مې لګېدلې غوږ مې ګرادې وکړه. او شیریا ما یو خو ته نن د ان دغه یې خلې په مخه زه ووایم څنګه شیریا بس وشو ښه. تو آشنا یقین وکړه چې په دې ټول کلي کې به داسې ښایست لا پیدا کېږي. په قدم سر د څوارلسمې سپوږمۍ ده سترګې ورته برېښي. سترګې نه څنګه بلې ډېوې دي
د زړه کې بشار تللی کوي سبا د ګلونو ګلدسته ده د لیدو د نه لیدو ډېر ډېر فرق دی موږ سره د یو دیوال دی اوسېږو Mundar masa mau betul pada mana? Untuknya, tu hendak langsung lewat lah. Ada bang, nak binzul rumah cahaya ni kan? Ada binzul langsung dah nasihat ni. Nawasna. یا رب بلند خانه خدای دې کړي ډېر دي او په لګولم ډېر حق ویلي تاسو کینې کنه او زه اوس کور ته ورځم او د مور سره مې خبره سپینو ابا بلند خانه د چرګانو جنگ له بم ګورې زوخه د کاټنګ مېله لګېدلې ده غچر خو دې تیار کړی دی کنه هر څه کوم مزان نار تیروم خو چرګ هغه دغه چرګ نه ساتم ځکه نه شریعت ووایا داسې چرګ اوسه پورې پیدا شوي دي چې زما د چرګ سره جنګ وکړي شیریا اوس خو په ډیران ډیر چرګان ګرځي خو زمون خان چې په کم چرګ لاس راکاږي کنه په ایمان کور ته بازم په برو ګوري سید میرا خدای داس په پیدا کړه چې زمون بلند خان د چرګ جنگ وکړي نو په دې په میدان سره ګورو Untuknya, tersedang muli. Siapa orang yang berumur pada dah pisi sirina orang. Siapa serasa? Siapa serasa? Orang Syria, terus kau terasa mana? Orang bibi sama khabar orang kama. Orang jinak tadi kan orang sama bibi nara shikara. Semua semua. Kasabat kismat. Saya ada di mana? Oh, kita boleh jinak tadi aku nak ada di sini. ستا په رضا زمونږ رضا ده زمونږ په سر سترګو خداجي صاحب لور ویم نه مورې خو دې نه منم واده به ستاسو به خوښه کوم او جینۍ به زما د خوښې زویه چې ستا خوښه ده زمونږ سل ځلې خوښه ده ښه مالداره دي ښه پښتانه خلک دي جینۍ هم ښه قابله ده ښه صفتونه یې کېږي ډېره ښه ده مورې اوس په لږ دا خپل چرګ بار ته وباسم چې څه چرګونې مرګونې پې ووهم ځکه چې سبا بیا میله ده که نه او تا ته خو زما د بوجي چرګ پته ده که نه والله که جنګ بېلي چې کله مې میدان ته ور پرېښې که نه نو جنګ یې ګټلې اوس یې دا دی بیا موزه مورې وای سنډا ته لا هغه شانتې د وړو خوی کې سبا له به د لمونږ واده وکړو د بچو پلار به شي او دا خلک به څه دا غواشه مړې د کټ کې د ټول ځای نیولې دي موږ ته هم پکې لږ ځای پرېږده که نه هلک دی چې واده وکړي نه پوهه به شي دا راته ووایه چې جینۍ مو څه خوښه کړې ده وای خدایا پاکه زه خو اریانه دریانه پاتې شم هلک ته خو چا د نختر حاجي صاحب د لور صفتونه کړي دي هسې ځان پې وژني دا دې څه ووې دغه کورنۍ خو زما ډېره خوښه ده ولې چې نخترې زما زوړ یار دی خو یارېږم په دې چې جینۍ لږه د رنګ نه بدرنګه ده د تاج بیگم په شانې قابل توب هم په دې کلي کې لده چایي په داسې ګل ګنډل پوهېږي پخلي پوهېږي د قرآن شریف سبق یې ویلی دی علمونه یې تماشې کوي ګوره مسکینې زوی بیا هم زوی وي که نه اخر د پلار وینه په رګونو کې ګرځي زه خو وایم چې پړونې والا او د حاجي صاحب کره اوس لاړه شه او دا رشته ته وغواړه ولې چې هغه به زما نه په دې رشته ډېر زیات خوشحاله شي زه ښه ده سړیه چې ته پې راځه یې نو زه به ورشم پرون مې ته داسې ځان ځان نه لاړې زما چې څومره خیال دی د بخملک خان په مال کې زموږ برخه ختمه شوله تویا واغله لوګي کې وه نورې خبرې پرېږده دلته ته به کومې لاوړې دي که نه یو لوګي کې ووې چې ځمکه نه به اوچت ګرځي اوچته
او دا خو د اولي په میله کې د اولي جان لاس ته وکړو او ته پکې هغه دغه کې وله خانو لکه اوس مې تش په تماکو باندې غولوې خو خیر چې ته پسه خوشحالېږي هغه زموږ خوشحالي ده خو شیریه دا راته ووایه چې جنګ څنګه پاتې شو ولې بغبیله ته حال نه دی ویلی څه مړه یار بدبخته خو مې کورونه داسې نه دي لیدلي ما نورو خالي سره جوړه کړې وه او د هغه چل خو ته یې نه لیکله تیار ګډونه دی ګډونه خنډې نه وې چې بیخي دی هغه څو کم ورته نه تیارېدل بغبیلن خان مې ور واچو او روخاني مې ځان له پویا کړو او د خپل خان چرک صفتونه مې ورته شروع کړو او روخاني مې چې 10 روپو نه کم نه جنګ نو ښه نو اشنا دې سي ویل او هغه به څه ویلو ما ورته چې په ګوچي به پوره باور دی او دا خو لا 10 دي که نه چې په اتیا مو سره وجنګو نو انشاءالله ګټي به ښه نو میدان دې تود کو او په دوه کومو کې سور شو ښه نو میدان چا وګټو خان کو روخانه وزوراوره نه خان نه روخان ستا شیر محمد خان ګټه که د هر چا وي تاوان پکې زموږ نه وي روخان سره مې ځان 10 روپۍ کړې وي د خنډي په بري کې مې 10 روپۍ وي او که بوچي میدان وړی وی نو شیریا د بغبیلن الماس واسېسته راباندې د رتبونې چل څه وشو دوره چل دا وشو چې یو څو ماهو کې خنډي ووالي او یو څو پړکونه بوچي ووالو دا بوچي مخکې او خنډی ورپسې و یعنې بغبیلن ځان مخکې او روخانې ورپسې سوریا په وله چې ستا ارمان مې کو که دغه تماشه تا لیدلې ده که نه نو څه بګټۍ مګټۍ خو به دې پسې ویشتې وي که نه ښه تا خو لس جیب کې واچولي خوره خوره بې یارې بې ترخې خو هغه زمونږ غبرخه ته پکې وله څه به یاد ساتې دا وله دوه روپۍ خو خیال نه وکړې چې څوک نه ونوي ښه ولې ته یار ګمان دې راباندې رانه او څه د آرام ګمان نه دي السلام علیکم شیریا وعلیکم السلام ستړی به شې ما به خیال بغبیل خان ډېر ناوخته راپاڅوي خان ډېر زیات خفه شو شیري راته وویل په ګوچي باندې مې داره زنده شو ګرځو خو ګټه تاوان کړو تا خو پکې راځي یار توریا خپل په واک کې کا هغه له خدای په ګاتیس کې ورکړي او دا تیپ داسې په وړو خبرو سره کته پورته نه کېږي شیریا زیرې مې در باندې د واده نیټه کېښوده او هغه ماغزې کوم ځای چې ستاسو خوښه وه خان په خوله کې د شکرې راوغواړه تودې تودې همرسي چې دا خوله دله خوږه کړم خو د واده نیټه کله بس نه نی راختلې میاشتې په شلمه ورځ تو نیټانې پکې 15 ورځې دي دا دې ښه وکړل اشنا چې په وخت خبر کړو چې بیا ځان تیار کړو شیریا رښتیا دې ووي کور والا به مو ورته څه سر زړوکي کوي د سر زړوکې به سر خوري چېرته یو څو ګټې کالتوس ګورو خان کور کې خو به کالتوس نه وي شیریا نو ګون کې نه خار څه لرې خو نه دی د خار نه به راوړو که نه هغه به وشي او واده په خوښ نه اورېدل شته اوس یې ګونجي ته یې خیال لاړو هغه مونږ چاته د سترګو لګېدو پاتې نه کړو د زړه خو مونږ حلالې کړه دا ورځ یې غوښتل زوم مې مچا لاري نو ما په خپله به سترګو بد لګېده وختي مې ورله په ماره چاړه راښکلې ده بس تاسو خوځئ ما اوس په کوم حفظې راوړم ښه زر نو یې پاکه مې خو دې نه شرمېږم د اسمان سپوږمۍ د سپوږمۍ ټوټې د مخ نه دا پلو لرکه که نه او دا ټوله دنیا پړک پړک که بارغونه که نه نن څومره خوشحالي ده ته هم خوشحاله شه شابه که نه زما واده دي شابه اوس چې دا د مخ پلو لرکه زه د هغه ډیوې سترګې وینم توري راته ډېر صفتونه کړي دي تا ته چې چا زما دومره صفتونه کړي دي زه دومره ښکلې نه یم یا تو خو مخ نه ښکاره کوې خو اوس په پته ولګي واو
شوم ته ته ملاګره ته چا په ټونه کې کېنولي زما نه وې څه شوله څه شو زما نه وې خدای ته وګوره شرموه مې ما دا خلک به څه وایي سمه خو چې یو ځل له تاج بیګم په ګوتو راشي که نه نو پوسته کې مې وباسمه د خپل خاوند پورې ټوکې کېږي پاسه پاسه نور درته څه نه وایم خو زه ما له خپله ناوې تاج بیګم راوله پاسه شابه یله کا دا پتا څه چلو شو مړه مې کا خو شرموه مې ما زه تاج بیګم یم که نه هغه وخت نه شرمېدم چې په غونډې ډونه کې کېناستم خو دې خبرو ته دې نه وویل موی ونوی وایي زما د سپېرې خدایه تاسو د دې ورځې لپاره پیدا کولم بابي تاسو زه مخکې نه لیدلم چې زه دومره بدرنګ وم تاسو ولې په ځان باندې ځمکه اسماني وکړو د چا خو در باندې زور نه خو دا یوه سترګې خاندي او دا بلې جاړي نو تا به قبلوي مونې نو دا تاج بیګم داسې لکه دا چې نه مکه ماماجي مکه ما بچې دا دې څه وکړه تا له مې سر وکړو ماماجي ما مکه خدای ته سمه وایه بچې تا د دې بې غیرته دپاره ځان خوب کړ د بخبیلن مورې تاج بیګم نه تندې وتړه دا اشیا دي چې ښځې په سړو باندې سر ورکوي د سړو په زړه کې کاڼې وي کاڼې بخبیلنه وشرمېږه په ګوتو بو کې ځان مړ کړه مونږي باندې کې زما هېڅ ګناه نشته دا ټولې کالې د شیري او د تورې دي بختیا سبا سحر وختي به لاړ شي او غټ ډانګ به ځان سره ویسي او هغه چرسیان هغه به د ودرې نه وځغلې پوه شولې ودرې د سپي کروي ډانګ اوهو زه پړانګ پسې خو دې نه لېږم هغه دوه ګیدړانو پسې دې لېږم دا تی په شان ته نه لري په دا زمري زړه به ځان کې واچوه پوه شوې او هغوی به داسې وټکې داسې چې د بوټو په شان دې بیا وټکې بس بېغمه خوبونه کې ما درته ویل نو ښځه هر څومره بدرنګه شي خو چې یو ځل د سړي په غاړه شي نو بیا ښځه د سړي شي او سړی د ښځې یار چې هغه کور ته ننوتې دې به لاره وځي هغه بېغمه همون په تمه ډېره توري عمله خو دا خواره خو دې نیولې ده دا سپېرې خبرې وبېږې دا بېګه چې سره ناوخته پورې ناست وو نو ولې خوب به نه کېږو او ته غم مه کوه په داسې بلې مړولې دی پنځه منټه به مو سره تېر نه کړي خبره دې په ګل بدله ده دغه مخامخ ته یار نه دی را روان ولې ته څه دی چې بل څوک دي هلکه هلکه څه دي همیشه دې په دواړو لاسو ټوپک نه دي نیولی د ښځې نه مې راته دي داسې ښځې ورپسې رشته دي راځه راځه اشنا موږ د سره یو که نه اوس دلته څوک په پورته نظر نشي کتلی ښه ډېره مینه بس ډېر پتخه دی خیال دی ورته دی بخبیلن خانه دا خو په داسې لاړې وکړي یار د جوړي ګزار ته ځان جوړوي ګزار نو Soldado,
نومونه مې یاد ساتي جنونه راځه راځه دا دې زموږ دلته پنځه راځه راځه یا خو نرجس